امنیتي مسؤلینو سره ناسته وکړه او ویل چې هغه سرتیري د لیکو لري کړی چې له خلکو سره ناوړه چلند کوي. د اسلامي امارت د تصفیه کمیسیون مشر لطیف الله حکیمی وایي هغو طالب سرتیرو ته په امارت کې ځای نشته چې له خلکو په زور پیسې او موټر اخلي. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې صحرایي محکمې بندې دي او د اسلامي امارت له اصولو سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. که دغه ډول خلکو وحشت خپراوه پر سر خپل سر باندې چاپې وهلې ولس یې ځوراوه موټران یې له خلکو څخه اخیستو وسلې و مهمات یې له خلکو څخه غوښتي یا بیا پیسې ځینې غوښتي یا یې باج اخیستی یا پر ولس باندې خپله بادشاهي د تازه کوله. دغه کس وروره د صفونو د تصفیې کمیسیون لخوا څخه تر لاسه رانیول کېږي محاکمه کېږي تعذیب کېږي او محکمې ته سپارل کېږي بیا به ګوره حق د شکایت څوک نه لري. د لوګر او خوست ولایت طالب چارواکو د تصفیه کمیسیون مشرتابه ته په یادو ولایتونو کې د ښه امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې تر ډیره نظامی لیکو کې تصفیه کړي دا او د لړۍ به جاري وساتي څو هغه کسان له نظامی لیکو پاک کړي چې له خلکو سره په ناوړه چلند تورنوي. ما وایي کوم طرز عمل موږ ته جوړ کړی ده یا له کابله کوم علما کرام راغلي دي د دغه موږ هرکلی کوو او موږ انشاءالله مخکې هم متوجه وو او کوم جدولونه چې موږ ته راکړل شوي وو هغه موږ ترتیب کړي دي نور به انشاءالله هم متوجه یو. نو د څو تصفیې دپاره نو موږ الحمدلله خپل کمیسیون د والي په اجازه وخت نو وخت د والي سره مشورې کړي دي والي هدایت وکړي نو تر ما انشاءالله سنه عملي کړی دی. اوس چې تاسو بیا وکړو نوی طرزالعمل انشاءالله زه باندې به کور شروع کړي. خلک هم له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د نظامیانو لپاره د یو ځانګړی یونیفورم رامنځته کړي څو اعلام خلکو سره توپیر وشي چې د امنیت په راوستو کې هم مهم رول لري. روسیه وایي د افغان دولت په توګه د اسلامي امارات په رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري او ماسکو چمتو نه دی څو اجازه ورکړي چې یوه اسلام پاله ډله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي د افغانستان اقتصاد د کنګل شویو سرچینو له وجې چې ژر به ازاده نشي د زوړ حالت کې دی. خو اسلامي امارات وایي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ځنډ او د فشارونو راوستل به د امریکا او